یو بل فعالیت یا اکټیویټي کوم چې تاسو همدا اوس ترسره کولی شئ که چیرته تاسو جرأت ونه لرئ که تاسو چیرته شرمیږئ که تاسو چیرته د انګلیش لیول ښکته وي یعنې په انګلیسي صحیح خبرې نشئ کولی او دا وړتیا هم نه لرئ چې د ځان سره په انګلیسي کې خبرې وکړئ نو بیا تاسو سپیک وذ ای آی تاسو کولی شئ چې د ای آی سره خبرې وکړئ. تاسو ته بهتره پته ده چې اوس ډېر ای آی ټول شته دي چې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړي. لومړی یې چارټ جی پی ټي د چارټ جی پی ټي په مرسته تاسو کولی شئ چې خپل د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړئ. دوهم یې ای آی لرنر د دې له طریقه تاسو خپل د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کولی شئ. او دریم یې لینګوا ډېر ای آی ټول موجود دي چې تاسو سره مرسته کوي چې تاسو د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړي. خو موږ اوس دلته ټول فوکس په سپیکینګ باندې دی نو باید له دې ای آی ټول څخه استفاده وکړئ کوم چې تاسو ته ما در وښودل. په دې کې تاسو کولی شئ چې فیس ټو فیس د ای آی سره خبرې وکړئ او فیس ټو فیس تاسو کولی شئ چې د ای آی سره سپیکینګ وکړئ. نو لاړ شئ له پلی سټوره یې ډاونلوډ کړئ خپل موبایل کې انسټال کړئ او د ای آی له طریقه خپل د انګلیش سپیکینګ سکل بهتره کړئ.